سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. ولسمشر غني د خپلو ولایتي سفرونو په لړ کې نن سهار د هلمند مرکز لښکرګاه ښار ته ورسید. ښاغلی غني به د عبدالجبار قهرمان او سالم محمد اڅکزي له کورنیو سره پر غمشریکۍ سربیره د هلمند له ملکي او پوځي مسؤلینو او همداراز د دغه ولایت له بېلابېلو اقشار سره هم په جلا جلا توګه وګوري او خبرې اترې وکړي. ویل کېږي ولسمشر به نن ورځې په اوږدو کې په دغه ولایت کې یو شمېر ټولګټې پروژې هم پرانیزي. ازبکستان له افغان طالبانو سره په اړیکه کې دی څو دغه ډله له افغان حکومت سره د سولې په موخه خبرو ته چمتو کړي. دغه مطلب د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي اسمت الله ایرګاشیف د افغان حکومت له ملي امنیت سلاکار سره په کتنه کې څرګند کړ او زیاته کړه چې د هیواد یو پلاوی پاکستان ته سفر کوي څو له افغان چارواکو سره په همغږۍ د دوی غوښتنې پاکستاني مقاماتو ته ورسوي چې له افغان سولې بهیر سره رښتینې مرسته او پر طالبانو جدي فشارونه راوړي. حمدالله محب په دې ناسته کې چې تېره ورځ یې په دفتر کې ترسره شوه له افغانستان سره په بېلابېلو او په ځانګړې توګه سولې، اقتصادي، سوداګرۍ او ترانزیتي برخو کې د تاشکند له مرستو مننه وکړه. د هلمند یو شمېر مدني فعالان ادعا کوي چې د رایې ورکړې تر ورځې راوروسته هم په دې ولایت کې یو زیات شمېر رایې کارېدلي دي. دوی تېره ورځ په لښکرګاه ښار کې په یوې خبري ناسته کې د دغه ولایت د ټاکنو کمیسیون مسؤلین په درغلیو او یو شمېر نور ځایي مسؤلین په دې بهیر کې په لاسوهنې تورن کړل. د دوی په وینا د هلمند ټاکنو کمیسیون د رایې ورکړې بهیر له بشپړېدو وروسته د رایې ورکوونکو شمېر څه باندې 53,000 اعلان کړی و خو اوس دا شمېره څه باندې 60,000 ته رسېدلې ده. له دې سره سم د هلمند د ټاکنو چارو مسؤلین بیا وایي مخکیني ارقام لومړني او تخمیني وو خو اوسني ارقام چې د رایې ورکوونکو شمېر څه باندې 60,000 ښیي وروستي دي. په اول قدم کې د ټاکنو کمیسیون د رئیس خپله خبره دا وه چې 53,021 رایې په هلمند کې کار سوي دي خو اوس دغه اندازه دغه ارقام ورځ تر بلې ډیریږي. هیڅوک باید په دې رایه کې لاسوهنه ونه کړي. لکه نن چې موږ اورو چې مخکې 53,000 وه اوس 60,000 ته رسېدلې ده. شاید د ارقام لوړ شي. په نادعلي ولسوالۍ کې داسې درغلي سوې ده چې پولیس ګمارل سوي دي. بدبختانه چې ټول ولسونه او موږ د ځوانان مشران د هلمند ټوله پښیمان دي چې کاشکې نه وای راوتلي دې پروسې ته. زه اوس د هلمند په برابر باندې انشاءالله زه تاسو ته اطمینان درکوم چې په هغه ورځ باندې موږ تخمیني ارقام ویلي دي. د والي صاحب سره چې مو پریس کانفرانس ورکړي ما خپله ویلي دي ځکه چې دا اوس د انتخابات زما نه دي چې ما ویل چې دا مطلق 53,000 دي. د برېښنا 14 تښتول شوي تخنیکي کارکوونکي په لغمان کې آزاد شول. دغه کسان اته ورځې مخکې د لغمان په بادپخ ولسوالۍ کې د دولت د وسلوال مخالفینو له لوري تښتول شوي وو. بالاخره تېر ماښام بیرته آزاد او کورونو ته سپارل شوي دي. د سیمه ییزو مسؤلینو په وینا دغه کسان د سیمې د سپین ږیرو او قومي مخورو په منځګړیتوب آزاد شوي دي. او د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 4 طالبان وژل شوي او د یادې ډلې د وسلو یوه زیرمه هم له منځه وړل شوې ده. د 201 سیلاب قل اردو قمندانۍ مسؤلین وایي په دې عملیاتو کې چې تېره ورځ ترسره شوي اووه شکمن کسان هم نیول شوي دي. په ورته وخت کې دغه ولایت په هسکه مینه ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې 3 داعشان هم له منځه وړل شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.